اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو پښتنو السلام علیکم. ستړي مشئ. نن چې مونږ په کومه مسله یا په کوم موضوع باندې خبرې کول غواړو، هغه زمونږ د پښتون معاشرتي نظام خرابولو یو کوشش باندې خبرې کول دي. نو خویندو، د دنیا یو کور، اداره، دفتر یا ملک بغیر د مشره نشي چلیدلی. د دنیا یو کور، اداره، دفتر یا ملک بغیر د مشره نشي چلیدلی. څنګه چې په یو دفتر اداره کې کشر د پاره لازم وي چې د مشر په اجازت حکم او مشوره به کار کوي، همدغه شان یو کور د یو کور مشر، که هغه مور وي که پلار وي، په کشر لازم دي چې د مشر په مشوره او اجازت کار وکړي یا چرته لاړ او راشي. خو نن سبا په پښتنه خاوره بعضې د اغیارو دلالان او د انجیوز لشمکې خو نن سبا په پښتنه خاوره بعضې د اغیارو دلالان او د انجیوز بعضې لشمکې ښځو ته وایي چې تاسو چې په خپل کور کې د خپل مشر یعنی پلار، مور یا خاوند نه په اجازت چېرته ځئ راځئ یا یو کار کوئ، نو دا غلامي ده. خو زمونږ ناپوهه لوڼه خویندې د دې دلالانو او لشمکو نه زمونږ ناپوهه لوڼه خویندې د دې دلالانو او لشمکو نه پوښتنه نه کوي چې تاسو په خپل دفتر یا اداره کې د خپل مشر د اجازت، مشورې، حکم نه بغیر ګام پورته کولی شي. نه، ځکه چې د دنیا یو کور، اداره، دفتر یا ملک بغیر د مشره نشي چلیدلی. پښتنو وروڼو خویندو، د اغیارو د دې کمسله دلالانو او لشمکو په خبرو پسې مه ځئ. ازادي او پرمختګ د ساینس او ټکنالوژۍ په علمونو کې ولټوئ. ازادي او پرمختګ د ساینس او ټکنالوژۍ په علمونو کې پروت دی، نه چې د اغیارو په ژبه، جامه او دود دستور کې. دلته به زه په پښتو او پښتونولۍ مین پښتنو ځوانانو ته په خپله خاوره د خپلې بیلې پېژنګلو ژبې، جامې، دود دستور د ژوند لپاره راپورته کېدو غږ وکړم. په پښتنه خاوره په پښتو او پښتونولۍ مین ځوانانو د خپلې بیلې پېژنګلو ژبې، جامې، دود دستور، وسایلو دپاره به ورو ورو منظم کېدل غواړي، رایو کېدل به غواړي. ورو ورو به مونږ
یو منظم شکل سره د خپلې بیلې پېژنګلو د بقا ژوند دپاره راوچتېږو. موږ ته پته ده چې څوک رانه د پنجابي جوړولو کوشش کوي، څوک رانه د انګریز او څوک رانه د فارسی. خو زما په پښتونولۍ مین ځوانانو، مونږ به په پښتنه خاوره د پښتو او د پښتون ولۍ د ژوند دپاره د بقا دپاره ورو ورو رامنظم کېږو، رایو کېږو. به مونږ خپله بیله پېژنګلو په هېڅ صورت نه پرېږدو. مونږ د یو قوم، ملک، ژبې خلاف نه یو. خو که څوک زمونږه بیله پېژنګلو ژبه جامه د دستور ورکول غواړي یا د دې خلاف څوک سازش کول غواړي، نو هغه زمونږ دښمن دی او مخنیوی به یې خامخا کوو. زه ټولو په پښتو او پښتونولۍ مین پښتنو ځوانانو ته غږ کوم چې راځئ چې رامنظم شو، رایو شو او د خپلې بیلې پېژنګلو ژبې جامې د دستور دفاع وکړو. موږ نه که څوک پنجابی، فارسی یا انګریز جوړول غواړي، نو د هغه په دې پلیت خوب اوبو واړو. پاتې شو خبره د ازادۍ او پرمختګ. نو ازادي په خپله ژبه جامه دود دستور دننه په خپله خاوره د اختیار ده. موږ به لوڼو خویندو ته تعلیم ورکوو، موږ به د هغوی نه ډاکټرانې، انجینرانې جوړوو، په هر اداره کې به هغوی ته ځای ورکوو، هغوی به د هغې جوګه جوړوو. خو د خپل بیلې پېژنګلو دننه مونږه خپله جامه ژبه دود دستور پرېښودو ته پرمختګ نشو ویلی او نه دي کې پرمختګ شته دی. که څوک وایي چې ته خپلې جامې وباسه، خپله ژبه پرېږده، خپل دود دستور پرېږده، نو ته به پرمختګ وکړې، نو دا دلال دی. ځکه چې پرمختګ ټوله دنیا کوي او کومو قومونو چې کړی دی هغوی د ساینس او ټکنالوژۍ په لار کې کړی دی، نه چې د اغیارو په جامو کې، په دود دستور کې. پښتون به هلو پرمختګ کوي، هلو به آزاد وي چې د خپلې بیلې پېژنګلو سره پرمختګ وکړي. موږ به په خپله خاوره، په خپله ژبه کې، په خپله جامه کې د زده کړې ازادي اخلو. موږ به د پښتنو مشر پښتون ټاکلو کې ازادي اخلو. موږ به په خپلو وسایلو د اولني اختیار ازادي اخلو. موږ به د خپل رای ازادي اخلو. پښتنو زمونږ د بیل وجود د بقا دپاره که زمونږ هر څومره قرباني پکار وي ورکوو به که خیري. په دې که مونږ ته ډېر هم څوک وایي چې یاره تاسو به مړه کړو، داسې به وکړو، هغسې به وکړو، یا چې دی نو اخوا دېخوا. په دې هېڅ صورت په دې چې دی نو مونږ نشو کایله کېدی چې یاره زمونږ د دې نه بغیر چې دی نو څه ومنو. زمونږ چې کوم
غوښتي دي د ډاکټر خان تحریک چې کومې غوښتي دي هغه نه د چا په ټلیفون او نه د چا په وینا نه مونږ پرېښودی شو نه د هغې نه وروسته کېدی شو او نه د انجیوز یا د هغیارو یو څو دلالان یا لشمکې زمونږ بې له پېژنګلو ورکولی شي که دوی 10 قدمه کوشش کوي زمونږ د بیل وجود د ختمولو مونږ به که خیري 100 قدمه کوشش کوو د خپل بیل وجود د بقا دپاره نو زه بیا په پښتو پښتونولۍ مین ځوانانو ته پښتنو ځوانانو ته خواست کومه چې راځئ چې په یو ځای منظم شکل کې په خپله خاوره د پښتو پښتونولۍ د بقا دپاره یو ځای کار وکړو او انشاءالله چې په دې کې زمونږ د بیلې پېژنګلو بقا ده دا یو ملګری د پېښور کابل وایي تاسو ولې د منظور پښتون په جلسه کې اشتراک نه کوئ او ولې د پی ټي ایم تحریک ملګرتیا نه کوئ د منظور پښتون په او پی ټي ایم پاکستان تحفظ موومنټ کې دا څه شی دی پښتون تحفظ موومنټ ګرانه دا خو خیر اول خو خبره دا ده چې پی ټي ایم چې دی نو دا اوس د پښتون تحفظ موومنټ نه دی پاتې دا یوازې د پښتنو زما په خیال چې ځکه چې بلوچ ورک دي پنجابیان ورک دي دغه ورک دي نو د هغه ټولو د دغه دپاره د ورکو د را پیدا کولو دپاره چې دی نو د غوښتنې روانې دي په دې کې بعضې ان جي اوز هم چې دی نو هغه اوس ډېر زیات رامخکې شوي دي بعضې پکې چې دی نو سیاسي دغه ګوندونه دي خو ستاسو چې کوم پوښتنه ده چې یاره موږ په دغه کې ګډون ولې نه دی کړی نو دا تاسو په غور نه وي کړی اسلام آباد کې چې کومه درنه شوې وه د نقیب په دغه کې درس نو په هغې کې د عابد منیر چې د ډاکټر خان تحریک چې مشر دی هغه وینا هم شوې ده زه په خپل هم چې دی نو هغه درنې ته تللی یم اسلام آباد کې او پېښور جلسه کې چې دی هم چې دی ملګرو سره د مشر عابد منیر خان چې دی نو د 12 بجو نه واله تر بارانه پورې چې دی نو ګډون کړی دی بېله خبره ده چې د پی ټي ایم د سټیج د اړخه دا دغه شی ویډیو موږ سره شته دی ویډیو ریکارډ موږ سره شته دی چې یاره د ډاکټر خان تحریک دپاره په دغه کارډ واپس کېږي ورته وایي چې په سټیج ځای نشته که نه نو مونږ خو زما په خیال پاتې نه یو راغلي مونږ خو یا هم که چېرته دوی ته ووایي که مونږ راوغواړي زما په خیال د طالبانو سره کېناستل د آرمي سره کېناستل د مولیانو سره کېناستل د 2-3 دغه سره کېناستل خو ډاکټر خان تحریک سره د خلکو نه رابطه کړې ده او نه ورسره کېني وجه څه ده دې زه په خپله هم حیران یم چې آیا ډاکټر خان تحریک چې دی نو دا په دې لګي څه وجه ده چې دغه خلک چې دی د دوی سره یا موږ سره د ناستې هغه یا سوچ هم نه دی راغلی کېدای شي چې موږ په دې کې څوک نه ګڼي چې دا دې لایق نه دي نو ممکن ده خو موږ تللي یو موږ په هغې کې د هغوی خواوشا په ټولو دغه کې چې دی نو ګډون کړی دی په خاصه توګه د اسلام آباد او پېښور په دغه کې موږ خو د سره د ټولو ملګرو اسلام آباد دمې ته خو زه په خپله تللی ښه یو بل ملګري هم هغې ته یو خبرې لیکلې ده بهرام زرین په نوم باندې ملګری دی وایي دا خبرې د اوس وخت نه دي بد کاري معنی دا نه ده چې د منظور پښتون په جلسو کې څوک ګډون ونه کړي مخالف دي دلته هر چا خپله برخه خدمت او موخه وي چې کار ورته وکړي دا خبرې نورې بس کړي ډاکټر خان تحریک غوندې تکلف یو پښتون هم نشي کولی دا هغه ملګري ته جواب ورکړی بهرام زرین نو بهرام زرین صاحب ستاسو هم ډېره مننه او حقیقت دی چې مونږ چې دی نو بغیر د څه ګیلې نه اسلام آباد دندې ته هم تللي یو مونږ چې دی نو دغه ته هم د پېښور دندې ته هم مونږ تللي یو او بیا هم که چېرته
هغه شان زموږ خپل کار دی، زموږ خپل فکر دی، هم زموږ کار روان دی. زموږ به چې دی نو د زړه د خلاص هغه کار کوو که خیري د تیر اوس خدا دی یو څو ورځو کې 14مه زموږ چې دی نو هغه کلیزه پوره کېږي. 14 کالو راسي مونږ د پښتون قوم د بیل وجود دپاره کار کوو، د ژبې جامې دود دستور دپاره کار کوو، د بقا دپاره کار کوو. زموږ هلې ځلې چې دی نو هغه میډیا ولې نه راخلي؟ او وجه دا ده چې مونږ د پنجاب خلاف یو، خو د پنجاب سره سره هغه ته چې څوک پیسې ورکوي امریکا د هغې هم خلاف یو. نو مونږ د دواړو خلاف یو، دې وجې نه دواړه مونږ نه راخلي. او نور خلک چې دی نو هغه پنجاب ته یا بد وایي یا امریکې ته بد وایي، دواړو کې یو ته بد وایي. مونږ وایو چې دواړه یو بل سره لازم الملزوم دي، چې یو پیسې اخلي بل پیسې ورکوي، یو اجرتي قاتل دی او بل زما بسر پیسې ورکوي. نو دا شی چې دی اوسه پورې زما په خیال چې وجه کې دی شي دغه وي چې ډاکټر خان تحریک د دې لایق نه دی چې هغه سره کښېني څوک. نو خو بیا هم مونږ د چا نه ګیله نه کوو. مونږ به که خیري چې دی خپل کار زموږ چې کوم مقصد دی زمونږ د پښتون قوم بیله پېژنګلو، که هغه زمونږ یو ورور ولې د دې بیلې پېژنګلو سره دښمني کوي نو هغه زموږ دښمن دی، هغه سره به راکاږو به که خیري. او زه بیا چې دی د پښتنو ځوانانو ته چې کوم په پښتو پښتونولي مین دي هغوی ته وایم چې ورو ورو رامنظم شي، ځکه چې خپله بیله پېژنګلو بچ کول غواړي. مونږ نه پنجابیان جوړېږو او نه فارسیان او نه انګریزان، او د دوی دا کوشش دی چې زموږ بیله پېژنګلو مونږ نه واخلي. دا یو څو دلالان او لشمکې مونږ ته مخامخ کړي دي، دا د یارې خبره نه ده. خو مونږ چې نه رامنظم کېږو دا د یارې خبره ده، منظم کېدل به غواړو. دا یو ملګری دی محمد سعید خان وایي که چېرته د پښتنو یو خپل ملک جوړ کړلی شي، خپل فوج خپل پارلیمنټ وي او قومي ژبه دفتري ژبه یې پښتو وي، نو تاسو دې باره کې څه سوچ دی؟ محمد سعید خان نو کم کافر به چې دی نو د ځان ته وطن فکر نه لري. زما په خیال چې په چېرته چې زما ژبه وي، زما جامه وي، زما دود دستور وي، زما اختیار وي، دا زما هلو به زه دې ته وطن ووایم. نو خو زه دې ته ملک کېدی شي، خو وطن زما وطن خو چې دی نو هلو کېدی شي چې زما پکې بیله پېژنګلو، زما ژبه جامه دود دستور زما اختیار وي پکې، زما د پښتو پښتونولۍ اختیار وي پکې. الله دې وکړي داسې یو وطن جوړ شي. پرواز شینواري ورور وایي د ډاکټر خان تحریک هلې ځلې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل کېږي. دې تحریک د پښتنو فرض ادا کړی، دوی پښتنو ته نه دي ملامته، ژوندی دې وي ډاکټر خان تحریک. ژوند ډاکټر خان او ملګرو ته مننه کوم. شینواري صاحب ټولو ملګرو ستاسو ټولو ډېره مننه. بس یو ځل بیا به زه د په پښتونولۍ مین ځوانانو ته دا غږ وکړم چې رامنظم شئ، راځئ چې ورو د خپلې بیلې پېژندلو، ژبې جامې، دود دستور د بقا دپاره کار وکړو، د اختیار دپاره کار وکړو. ستاسو یو جهان مننه. الله مو تل ښاد او آباد لره. الله پامان.